د سلام په وړاندې کولو سره پام وکړئ د نن ورځې ډیر تازه مهم او وروستۍ خبرونو ته. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې ډیر ژر به له طالب مشرانو سره وګوري. د ده په خبره امریکا تمه لري طالبان هغه څه وکړي چې ژمنه یې کړې ده. ټرمپ وایي طالبان به ترهګر وژني او ډیر ژر به دي په خپله له طالب مشرانو سره هم وګوري. ټرمپ دغه لیدنې کره نیټه او ځای نه دی مشخص کړی، خو ټینګار یې کړی دی چې طالبان به په خپلو ژمنو عمل کوي او ټرمپ هم له دوی سره ګوري. ولسمشر غني د طالبانو د 500 بندیانو خوشي کولو ته ژمن نه یو. ولسمشر غني وایي د طالبانو د 500 بندیانو د خوشي کولو په اړه هیڅ راز تعهد موجود نه دی. نوموړي نن په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال وویل افغان حکومت په ځلونو له زلمي خلیلزاد سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو د زرګونو بندیانو آزادولو ته ژمن نه دي او په دې اړه به په بین الافغاني خبرو کې بحثونه کیږي. خلیلزاد وایي افغانان د له تیر څخه درس واخلي او د پرمختګ لپاره باید سره یو لاس شي. افغانان باید له تیر تاریخ درس واخلي او د یو پیاوړي افغانستان لپاره باید سره متحد پاتې شي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي دي دوی بریالي شول چې تر اوږدو مذاکراتو وروسته له طالبانو سره د سولې هوکړې ته ورسیږي. سپین بولدک پاکستان د سپین بولدک چمن لاره د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د بلوچستان ایالتي حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي دي په افغانستان کې د کرونا وایرس د پراختیا ګنګوسې خپرې شوې دي، نو له همدې امله یې دغه لار د یوې اونۍ لپاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. سرچینه کاږي چې د لارې د خلاصېدو او یا بلې پریکړې په اړه به وروسته معلومات ورکړل شي. بهرنیو چارو وزارت د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیره کابل ته راغلې ده. له بهرنیو چارو وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي د بهرنیو چارو سرپرست هارون چخانسوري له نوموړي سره په لیدنه کې د سولې برخه کې د سیمه ییزې اجماع پر رامنځته کېدو او دغه راز پر دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکو خبرې اترې کړې دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه د نن ورځې خبري ټولګه به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مې ویډیو خوښه شوې نو درسره لایک کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.